د پښتون قومي جرګې دوهمه ورځ ده چې د خیبر پر مځکه باندې شروع ده. د خیبر پر مځکه پر 11 اکتوبر باندې د خیبر پر دغه حالت کې د پښتون قومي جرګه درېدلې ده. په دغه جرګه کې به د پښتنو هغه مطالبې وړاندې کیږي کوم چې له 50 یا له 60 کاله په دغه هیواد کې له پښتنو سره ظلم او زیادتۍ شروع ده. د پښتون قومي جرګې ته د مختلفو قومو خلک، قومي مشران، دینی علماء کرام را رسیدلی دي. د خیبر پر مځکه چې کومه پښتون قومي جرګه ولاړه ده، دا به تر 3 یا 4 ورځو پورې دوام کوي. او پر دغه مځکه چې کم قومي عدالت جوړ ده، فلحال پر دغه ځای به یو غټ سکرین لګیږي چې هغه تیاریانې هم روانې دي، تر ډیره حده او افسر ته رسیدو کې دي. په دغه سکرین به په پاکستان کې چې له پښتون قوم سره کم ظلم، کم تجاوز، کم ناجایز سوي، دا ټول به په دغه سکرین باندې شو کیږي. او دا یوازې نه په پاکستان کې بلکې د نړۍ په هر کونج کې د سوشل میډیا له لارې به دغه ظلمونه و ټولې دنیا ته وړاندې کیږي چې د پاکستان له حکومت له طرفه پر دغه قبایلي علاقو باندې سوي دي. دا د منظور پښتون په مشرۍ کې دا جرګه مخته روانه ده. پښتون قومي عدالت له هغې ورځې څخه اعلان سو، په کومه ورځ چې ګیلمن شهید سو. د ګیلمن په جنازه کې منظور پښتون یو اعلان وکړ چې تر هغو پورې به هیڅوک نه غږ کوي، نه به څه داسې کار کوي، نه به یو داسې عمل کوي تر هغو پورې چې څو 11 اکتوبر نه راغلی. تر 11 اکتوبر پورې ټول پښتانه دې ته انتظار کړو چې په 11 اکتوبر به موږ د پښتون قومي او عدالت جرګه جوړو چې هغه پرون په 11 اکتوبر باندې شروع سو. فلحال نن یې دوهمه ورځ ده. په دغه جرګه کې د مختلفو قومو خلک سته. هر قوم، هر قبیله خپل مشر لري او دا به یو فیصله په ګډه سره شریکه کوي. یا 3مه یا 4مه ورځ به دغه قومي عدالت چې کومه فیصله د جرګې د خلکو وکړه هغه به د ولس ته وړاندې کیږي. تر 11 اکتوبر ټول پښتون قوم و دې ته انتظار و چې منظور پښتون به کومه داسې فیصله وکړي، خو هغه وخت پر رانږدې کېدو ده. 3 ورځې پاته دي، دوام لري. د پښتون و قومي عدالت و دغه جرګې ته د ټول پښتون قوم امید ده. هغه پښتون قوم چې په پاکستان کې نور ناهیله شوی ده، هغه پښتون قوم چې په پاکستان کې خپل حق نه ورکول کیږي، د هغو ټولو یوازینی امید و منظور پښتون د دې قومي جرګې ته ده. منظور پښتون څو ورځې وړاندې هم ټول ولس ته، په خاص کر د پښتنو قومي مشرانو، علماء کرامو ته، ډاکټرانو ته، انجینرانو، د پښتنو ټولو ته دعوت ورکړی وو چې تاسو ټول په 11 اکتوبر باندې و دغه جرګې ته ځانونه حاضروي. خو تر ډیره حده پښتنو قومي مشران، علماء کرام او داسې نور خلک ټول په خپل وخت باندې هغه ځای ته ځان رسولی ده. او ویل کیږي چې هغه میدان پر ډکېدو باندې تعداد تر 10 لکه نفر رسیدلی ده، لا نور هم ور روان دي. د پاکستان حکومت دغه خلکو پر مخ باندې ټولې لارې تړلې دي او د حکومت له لارې و دغه خلکو ته د پاکستان و ولس ته حکومت ویلي چې تر 2-3 ورځو به ټول سواري موټران بند وي، په دې خاطر چې د جرګې ته څوک حاضر نشي. خو هغه پښتون قوم دغه سربیره و د جرګې ته روان ده. پر مختلفو لارو باندې پیدل مزلونه کوي، چا 50 کیلومتره، چا 100 کیلومتره، چا 1.5 کیلومتره د پښو مزلونه شروع کړي دي. او تر ډیره حد خلک یې پر پښو باندې رسیدلی دي او تر ډیره حد خلک لا هم پر پښو روان دي. بعض ځایو کې په موټرو کې سلارې جوړې وي او بعض ځایو کې سلارې بندې وي، پر پښو باندې روان دي. دوستانو، دا د قومي عدالت جرګه ده. دا به 4 ورځې په 4مه یا د اتوار یا د سیموار په ورځ به د دې اخرنی اعلان کیږي. منظور پښتون وایي چې په دې اعلان کې، په دې جرګه کې ټول پښتانو په شریکه یوه داسې فیصله کوي چې د پاکستان کې اوسیږي هغه به د پاکستان له حکومت سره څنګه خپله زندګي مخ ته وړي. منظور پښتون دغسې په بار بار د پاکستان حکومت ته ویلي دي چې موږ قانون ته هم احترام لرو او دا ملک هم زموږ ده، دا ملک ته هم احترام لرو. د پاکستان حکومت څخه یې غوښتي چې نور و پښتنو ته خپل حقوق او پر خپلو وسایلو باندې اختیارات او واک ورکړي.
که چیرې داسې نشئ کولی نور پښتون دې ته نه ده تیار چې له تاسو سره ګډه ژوند او ګډه زندګي وکړي. نو دوستانو په 4مه ورځ دغه د جرګې به اخرنی فیصله راوځي چې منظور پښتون په خوښه د دې عوامو هره فیصله وه نو ټول ولس ته بېږدي بیا به پر هغه باندې د هغه مطابق په هغه باندې عمل کیږي. دوستانو دغسې د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر پایه پورې راسره اوسئ تر څو تر تاسو پورې داسې خوندور معلومات ورسوو.